فرض مانزه بعد چرته دا ذکر پرې نه دی اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. د دې ذکر فضیلت د دې نه معلومیږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه په تا ډېر مین یم نو دا یاده کړه. مطلب دی چې دې دعا کې خاصیت دی، دا ذکر معمولی نه دی، ځکه خو یې دته ښیي دلته یعنی ای الله زما مرسته وکړه چې تا یاد کړم، ستا شکر ادا کړم او ستا ښایسته بندګي وکړمه. دا ډېره قیمتي دعا ده. بلکې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړې ده، وی ما ډېر سوچ وکړو چې په دې دعاګانو کې د ټولو نه فایدهمنه دعا کومه ده. فایدهمنه خو ټول یې خو چې فایدې ډېره زیاته ده، هغه کومه ده ما پکې ډېر وخت سوچ کړی دی. نو دې خبرې ته ورسېدم چې د ټولو نه قیمتي او فایدهمنه دعا دا ده د الله نه مرسته غوښته په هغه څه کې چې الله پرې راضي کېږي. دا یاده که دا خبره چې الله د سره مرسته نه یې کړي که نه، ته یو سیکنډ د الله بندګي نشي کولی، یو سیکنډ. چېرته ګوره دا ونه وایي چې زه او زه یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دا خو د الله رحم دی په موږ باندې چې موږ له دې بندګۍ توفیق را کړی او د دې دیندارۍ نیکې مې کوه، نه کې دینداري مې کوه. الله ته سجده نه لګې مې لګوه، لګې وی لګوه، فایده ستا نقصان ستا. خو دا خبره به نه کې چې زه څوک او ذره برابر عبادت د الله نشي کولی چې هغه الله دله طاقت نه یې درکړی. بعضو خلکو زړه کې دا سوال لري چې ولې دا مسلمانان دینداره نه دي ډېره، ولې اکثر مسلمانان کمزوري دي، ولې دا دي، ولې دا دي. دا ټوله خبره د توفیق ده. لازم نه دی چې تا کلمه ویلې د لا اله الا الله وما کلمه ویلې د لا اله الا الله زما وستا هغه عبادت به یو شانې نه. یو سړي په زړه کې اخلاص وي، رب العالمین ورله توفیق ورکوي. دا په دې امت کې دومره غټ نیکان خلک چې تېر شوي دي او دا علما چې تېر شوي دي، ستاسو څه خیال دی دې خلکو مباره کې چې د هر څه دوی په خپل زور کړي دي؟ د چا په زور یې کړي؟ د الله په توفیق یې کړي. ښه نو الله ورله توفیق ولې ورکړی؟ اخلاص پکې و، زړه کې خیر پروت و، ځکه ورله الله توفیق ورکړی. د هغې اخلاص نه بعد به کوشش کړی. ته که دې درس کې ناست یې که نه، دا محض د الله توفیق دی. ته که د دین څه مسله اورې، دا صرف د الله توفیق دی. ستا که ګیره ده په مخ باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په طریقې سره، دا د الله طرف نه توفیق دی. که ته سلفي موحد متبع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دا د الله طرف نه توفیق دی. شکر یې ادا کوه. مونږ په هر منځه کې په هر رکعت کې سوره فاتحه وایو که نه وایو؟ وایو الحمدلله. پای کې مونږ څه وایو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یالله خاص ستا بندګي کوو، خاص ستا نه مرسته غواړو. ولې دا دواړه خبرې یو ځای دي؟ د دې دلاسه معنی دا دی چې یالله ستا بندګي کوم خاص، خو ګوره ستا په مرستې سره به یې کوم نو تا نه مرسته غواړم چې تا زما مرسته نه کړي نو ستا بندګي هم نشم کولی. چې الله در سره نه وي او الله دې ملګرتیا نه کوي او الله طاقت در نه کړي که نه، ته د دې جومات ته پورې نشي راتلی. چې الله توفیق نه یې درکړی، ته په دین کې مال نشي لګولی. چې الله توفیق نه یې درکړی، ته الله نشي یادولی. چې الله توفیق نه یې درکړی، ته علم نشي زده کولی. چې الله توفیق نه یې درکړی، ته چاته علم نشي ښوی. ټول هر څه د الله په توفیق سره دي. نو دا ډېره قیمتي دعا ده. د فرض مانځه نه بعد دا تاسو نه ګورئ چې ته هېره نه شي. کومه دعا ده؟ اللهم اعني على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا الله زما مرسته وکړه په څه کې چې تا یاد کړم او ستا شکر ادا کړم او ستا ښایسته بندګي وکړم. ښه چې دا دعا دله الله قبوله کړي، ورته الله نه څه غواړي؟ چې دا دعا الله ستا قبوله کړي او الله ستا مرسته وکړي،
چې ته الله په ښه طریقې سره یاد کړې او بیا د سره مرسته وکړې چې ته الله شکر ادا کړې او بیا د سره مرسته وکړې چې ته الله ښایسته بندګي وکړې نو ته غواړې نور څه دا قیمتي دعا قیمتي انسان د ځمکې په دې مخ باندې هغه انسان ته یې ښوولې چې ده اوس ډېر محبت دی د دعا به هم څه دعا یې